أولني حديث راوړی عن عمران بن حسين رضي الله عنه. عمران بن حسين ويجي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا معتزلا. یو سړی ولیدو چې هغه د خلکو نه جدا ناست لم يصلي في القوم او د خلکو سره جمع کې شریک نشو. د دې حدیث اصل کې اوږده واقعه ده، اوږد حدیث دی، خو دلته یې ټوټه راوړې ده بس. نو زه هغه اوږد حدیث ته نه ځم، خو دوی په سفر باندې وتي وو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره. نو یو ځای کې رسول صلی الله علیه وسلم جمع ورکړه، خلک ورسره ولاړو او دا یو کس غاړې ته ناست دی، ډډې ته ناست. فقال يا فلان، پیغمبر صلی الله علیه وسلم پلانیه ما منعك ان تصلي في القوم، ته څه شي منع کړی وي د دې نه چې د خلکو سره لمونځ وکړي. دلته دا فایده یې ده کې د زورنې نه او د ملامته کولو نه مخکې پیغمبر د هغه نه وضاحت وغوښتو. لکه ډایرکټ په څوک نه ملامته کړي، کیدای شي وزري. لکه ته اوس یو سړی وینې په دې ځای کې چې تا منع کړی و چې دلته به نه راځي، مثال داسې او ودرې او استاد داسې نه، اول ولې ووایه ولې او څنګه. نو د هغې نه بعد که بیا دې د زورنې لایق و زورنه ورکړه، که د ملامتیا لایق و ملامتی که، خو هسې به شروع نه کړې د ځان. ما منعک ان تصلي في القوم، ته ولې لمونځ نه کوو زموږ سره؟ قال یا رسول الله اصابتني جنابه، یا رسول الله د جنابت په حالات کې ولا ما او بنشتي. اصابتني جنابه ولا ما، جنابت را تر رسیدلی دی او اوبه نشتي. بعضو علماو د دغه کس نوم ذکر کړی دی خلاد بن رافع الانصاري رضی الله عنه. دا د هغه ورور دی او بدر تم بدر کې دی حاضر شوی دی، یعنې ګډ صحابي دی. نو هغه ځان له ناسته و زړه کې چې ما باندې جنابت راغلی. لږ ساعت مخکې ما دا وویل چې دا مسله هر چا ته راپېښېږي، د دیندارو خلکو ته هم راځي، بېدینو ته هم راځي، ټولو ته راپېښېږي. خو د ده ذهن کې دا سوچ پروت دی، د ده ذهن کې څه دي؟ بارک الله فیک. یعنی د ذهن کې به دا وي، یا خو د تیمم مسئله ذهن کې نشته، او یا دا چې د ده ذهن کې به دا وي چې تیمم د هغه اودس ماتي دپاره دی چې په سړي باندې اودس چاردام لازم شوی، غسل نه. ځکه جنابت کې څه واجب شو به ته؟ اودس چاردام که غسل؟ غسل. نو ده په ذهن کې به دا وي چې دا خو د غسل مسله ده. تیمم به هله کوي چې په تا باندې اودس چاردام لازم شوی. لکه یو سړی اودس یې مات شو، تشې مچاځې وکړې، ډکې مچاځې وکړې، هوا ترې لاړه، یا به بله څه طریقه. نو دلته به تیمم کې دا خو ما باندې غسل لازم شوی دی، نو دی اوس د انتظار کې دی د څه؟ د اوبه نشتي. فقال، نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته علیک بالصعید، پاکه خاوره ولټوه، فانه یکفیک، دغه ستا دپاره پوره ده. الصعید په عربۍ کې څه ته وایي؟ هغه خاورې ته وایي چې د ځمکې په دې مخ باندې پرته وي. اگر که علماو نور تعریفونه هم کړي دي، خو مشهور دا دی چې هر هغه خاوره، او بلکې بعض علماو هر هغه څه چې په ځمکې په دې مخ باندې، لکه دې کې شګ هم راله، دې کې خاوره هم راله، ټول پکې دننه راځي. او هغوی دلیل دا ورکوي کوم علما چې دا وایي، وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې دغه ته تو د تبوک ته، په تبوک غزاله تو هلته ډېرې ورځې تېرې کړې وې پیغمبر صلی الله علیه وسلم. او ته چې د مدینې نه روان شې تبوک ته او په دې لاره باندې ګورې، نو ټولې شګې، سرې شګې. او پیغمبر صلی الله علیه وسلم به تیمم کړی، ځکه چې دومره اوږد سفر کې د اوبو حدیثونو کې راځي چې د اوبو کمی ډېر زیات، د خوراک کمی، نو هغه په دغې باندې تیمم کړی. نو د ځمکې په دې مخ چې څه په دې تیمم کېږي چې ځمکې سره تعلق ساتي. او مشهور قول دا دی چې دې نه مراد پاکه خاوره ده. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه ته دا وایي. دا حدیث یې د څه دپاره راوړو؟ چې اوبه نه تیمم کولی شي، یوه مسله. بله غټه مسله
د غسل په ځای تیمم کافي کېږي چې کله اوبه نه وي. دا غټه مسله ده. د غسل په ځای تیمم کافي کېږي چې کله اوبه نه وي. اوس دا حدیث اور دی که وضاحت د هغې نه زیات دی. عمار بن یاسر روایت دی وی بعثني النبي صلی الله علیه وسلم فی حاجه. پیغمبر صلی الله علیه وسلم زه د سکار دپاره لېږلی وم په سفر باندې. فاجنبتو، زه د جنابت په حالت کې شم، غسل له به لازم شو. فلم اجد الماء، نو اوبه راته میلاو نه شوې، اوبه نه وي. فتمرغت فی الصعید. اوس ده سوچ وکړو چې دا تیمم چې کله تا باندې اودس چاردام لازم شوی او اوبه نه وي، نو تیمم به ته داسې کوې چې لاسونه او مخ دا به مسح کوې. خو ده سوچ وکړي چې په ما باندې خو غسل لازم شوی دی او غسل کې ټول بدن لمدول دي. ده خپل یو کوشش وکړو، دې مسلې نه خبر نه و. فتمرغت فی الصعید کما تمرغ الدابه، نو په دې خاورو کې پرېوتم او ورغړېدم پکې داسې لکه یو څاروی چې په خاورو کې ورغړي راورغړي. ده ځان په دې خاورو کې ټول لطفت کړو. سوچ دا و چې هغه تیمم چې دی هغه مشهوره طریقه هغه به کله کې چې کله د باندې اودس چاردام لازم شوی، دلته غسل دی نو په دې خاورو کې واوړېد راواوړېد. بیا راغلی وایي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خواله فذکرت ذلک له، نو هغه ته مې قصه وکړه چې داسې قصه راغلې. وی ما ته وایي چې انما یکفیک ان تقول بیدیک هکذا. وی ما ته وایي چې ګوره ستا دپاره دا پوره وه. څه پوره وه؟ وی دا لاسونه یې راواغېستو دې ځمکې یې راواچوه ثم ضرب بیدیه الارض ضربة واحده. دا د تیمم مضبوطه طریقه ده چې په صحیح بخاري صحیح مسلم کې ده. وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا دواړه لاسونه دا ورغوي دی د ځمکې له یو پیر راواچول. په یو روایت کې راځي چې به چوف پکې وکړو. نو چوف په کله کې دا یاده که چې کله پورې خاوره ډېره ونه کړي، چې خاوره معمولي به هېڅ خبره نه، بیا به چوف نه کړي. ثم مسح الشمال على اليمين. نو بیا یې څه چل وکړو چې د دې ښی لاس دا ورغوې دا د ګس لاس په شا راښکودو او د ګس لاس هغې ښی لاس په شا راښکودو او بیا په مخ باندې لاسونه راښکودو. بس ووجهه، دا بس تیمم ختم شو. بعضو دې سمه پلنه اوږده مسله جوړه کړې. تیمم څه شو؟ ختم شو که نه؟ که نه نور څه پکې شتي؟ تیمم کې نور څه دي؟ نیت خو به لازمي، ځکه چې نیت د هر عبادت دپاره دی. او بلک ساعت مخکې ما دا ووایي چې ته چې تیمم کوې په نیت د څه؟ په نیت د عبادت. طریقه یې دا ده. ښه دی وایي چې زه په دې ځمکه باندې واوړېدم راواوړېدم، بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم ماته وایي چې نه داسې به دې نه کولی، داسې به دې کړو. دلته دې یو اهمه مسله ذکر کړم چې یو سړی یو کار وکړي او دی جاهلي او پخوا وخت کې کړی، نو ده ته بیا به دا نه ویلی کېږي چې دا کار بیا وکړه، ځکه چې جاهل و. بس هغه کار چې دی هغه د اسیم هغه د کړی دی. لکه دا بعض کسان موږ ته دا وایي چې کله ورته موږ ووایو چې دا طریقه ستا غلطه ده صحیح ده، هغه پخواني منځونه او دعاګانې تا ته چا ویلی چې ستا منځونه نه دي شوي، ستا دعاګانې نه دي شوي، خو دومره ته وویلی شو چې دا کار دی غلط دی، صحیح کا. پیغمبر صلی الله علیه وسلم عمار ته دا ونه وایي چې ته دا تیمم بیا وکړه، دا ورته نه دي ویلي. خو نه، صحیح طریقه دا وه. لکه اوس د تیمم دا طریقه ما ته اوس ته وښوه، کیدای شي بعضو ته بله طریقه یاده وه هغې باندې او نو زمونږ هغه مسح شوي دي. یو سړی مسلې نه خبر نه یا چا خبر کړی نه. لکه ګوره پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې جومات کې ناست مشهور حدیث دی، هغه کس راغی او په منځه باندې ودرېدو، یاد دی ته که نه؟ او مونځ یې صحیح ونه کړو. بیا راغی پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې سلام واچو، هغه ورته څه ووایي؟ ویې لاړ شه مونځ وکړه، تا مونځ نه دی کړی. درې پیرې دا کار وشو. بیا یې ورته ووایي یا رسول الله نو راته وښایه، نو ویې ښووته. ګوره دې ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا نه دي ویلي چې هغه پخواني ټول مونځونه راوګرځول.
پوخانی د ټول د قشن کړي دی څنګه چې نن کړی که نه هغه ته ونه وایي چې پوخاني ټول راوګرځوه نه بس پوخاني شوي د جاهل دعا دې کوي چې الله یې ته قبول کړي نو دا دی بعضو ذهن کې دا مسئلې ته ورته صحیح مسله وښیي وایي هغه زما هغه او زما پلار او زما نیکه پرېږده زړې مسلې عفا الله عما سلف الله به راته هغه پخواني هر څه وبخي د روان وخت سوچ کوه ته جاهل وي نه وي پوهه چا پوهه کړی نه امید د الله به دې وبخي خو چې پوهه شوې نو بیا دې الله رانیسي ځکه چې اوس ته په مسله باندې څه شوې پوه شوې یو سړی پوه نه دی یو سړی پوه دی لکه زمونږ مشران والا حقیقت به وایي زمونږ مشران نیکونه او هغو نه برزه اکثر د دین نه خبر و که ناخبره و ناخبره د هغې ډېرې وجې وي چې ناخبره ولي و د علم کمی و د علماو کمی و عالم به چې ته پوره علاقه کې به یو عالم و غریب سره ځان له دوه کتابونه و نورو سره څه نه و بهر ته تګ نه و مسافري نه وه د نورو علاقو علما هلته نه راتلو د دې ځای بل ځای ته نه تلو او بس دغه مشران غریبانان به دغه مولوي صاحب ته ناست وي چې هغه به ورته څه ووایي بس هغه منله او که دغه دوو کتابونو کې مسله نه وه نو هغه بیا مولوي صاحب ته هم نه وه معلومه دغه چې غریب ځان له دوه کتابونه پیدا کړي دي دغې کې مسله ګوري که میلاو شو یو د کلیوالو خوش قسمتي ده او که میلاو نه شو یو بس دا مسله د سره اشتي ده نو مشران معذوره شو څه شو معذوره خو ته معذوره نیټ شتي علما شتي هرې علاقې ته تلی شي د هرې علاقې علم راتلی شي کتابونه ښه په اسانۍ سره میلاویږي په نیټ کې میلاویږي په میموري کارډ کې اچولی شي ترجمې شتي بیانونه شتي خطبې شتي ته خو معذوره نه یې پوه شوې په دې مسله کې نو الله دې زموږ په مشرانو باندې رحم وکړي